بالاخره دریمې برخې ته راځو چې نن نو حمل ته تصمیم نیول په دې ویډیو کې پای ته رسیږي. دا چې په کور کې د خاوند او میرمنې بغیر د فامیل نور غړي هم ژوند کوي، د هغوی مسؤلیتونه څه دي؟ هغوی د دې میرمنې سره چې حمل اخلي څه کولی سي؟ او هغه رازونه چې میرمنې خپل خاوند ته نسي ویلی، د خاوند مور باید ورڅخه باخبره اوسیږي. او د دې باوجود په کور کې باید کوم تغییرات راوستل سي؟ مخکې تر دې چې په یو کور کې یو میرمن حمل اخلي، باید په کور کې کوم تغییرات رامنځته سي؟ دغه میرمن چې حمل اخلي باید په داسې خونه کې ګزاره وکړي چې زینې ونه لري، مطلب دا چې د ځمکې پر سر وي، او مور وکولی سي چې د حمل په جریان کې خپلې خونې ته په اسانۍ تګ راتګ وکړي. دا ځکه چې د حمل په جریان کې د میرمنې خپل وزن هم زیاتیږي او ماشوم یې هم په رحم کې د ډېر وزن لرونکی وي او مور نسبت عادي حالت ته ضعیفه کیږي. نو په ځینو کې ختل او شوي کېدل د مور د ستومانۍ او ستړیا سبب کیږي. کېدلی سي چې د مور فشار ښکته سي، مور ته سرچرخي پیدا سي او مور خپل توازن او شعور د لاسه ورکړي. او کېدلی سي چې په ځینو کې ولویږي چې د مور او ماشوم دواړو د مرګ سبب جوړېدلی سي. که چیرې د کورنۍ نور افراد پر وخت خبر نسي او یا هم پر وخت د مور سره کومک ونیسي، مور او ماشوم دواړه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. او بل باید حامله میرمنې ته خو د امکان تر وخته د کور کار ونه سپارل سي. او مور باید په کافي اندازه سره استراحت وکړي، په کافي اندازه سره منظمه غذا واخلي او خوشحاله وساتل سي. خو د دې باوجود که بیا هم مجبوري وي، نو مور ته دې داسې کار وسپارل سي چې په هغه کار کې زور وهلو او وزن پورته کولو ته ضرورت نه پیدا کیږي، لکه اشپزي کول. او دا باید په یاد ولرئ چې مطلق باید حامله میرمن د اوبو ډکې ډبې انتقال نه کړي. مور باید د اوړو ډک لوښي چې اوړه پکښې لندېږي هغه انتقال نه کړي. دا ځکه چې د مور پر رحم فشار راځي او د پلاسنټا د متضرر کېدلو احتمال زیاتیږي. او که چیرې پلاسنټا متضرر سوه، نو د مور د رحم څخه خونریزي شروع کیږي او د مور د رحم څخه ماشوم په مړ یا ژوندي شکل تر وخت مخته خارجیږي. د دې وروسته د کور مشر باید د کورنۍ ټولو افرادو ته توصیه وکړي چې د حامله میرمنې سره د مینې او مهربانۍ چلند وکړي، میرمنې ته تسلي ورکړي، میرمن تشویق کړي او ویې نازوي. د دې باوجود که چیرې په کور کې کوم جنجال رامنځته کیږي او یا د جنجال څخه وروسته د کور مشر نصیحت کوي، نو باید د حامله مور په نشتون کې ترسره سي. دا ځکه چې دا حالت مور د تشویش سره مخامخ کوي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې تشویش د هورمونونو د توازن په خرابوالي کې ستر رول لري. نو د هورموني مشکلاتو په نتیجه کې بیا یو عالم مشکلات رامنځته کیږي. اندا چې سکت لا رامنځته کېدلی سي. سکت بیا په دې اساس رامنځته کیږي چې په دې حالت کې د پروجسترون سویه خرابیږي او د مور د رحم تکلسات شروع کیږي او ممکن سکت رامنځته سي. د دې باوجود چې ډېره مهمه موضوع ده هغه دا چې که چیرې د حامله میرمنې په کور کې حیوانات وي، نو د کور څخه باید سپی او پشي وایستل سي. او که په مرض اخته غوا او بزې موجودې وي، هغه هم باید د کور څخه وایستل سي. او د شیدو څخه باید مطلقاً استفاده ونسي. دا ځکه چې د حیواني مورکې دوه عام ډولونه چې یو یې د بزو او بل یې د غواګانو د منتنو شیدو څخه انسانانو ته انتقالیږي، د حمل په جریان کې د سکت عمده سبب په افغانستان، پاکستان، هندوستان او استرالیا کې جوړوي. پشي او سپی په خپل غایطه موادو کې چې کله دغه حیوانات په مریضي باندې اخته وي، د هغه مریضي مکروبونه خارجوي. او حامله میرمن که ورسره په تماس کې راسي یا د مچانو په واسطه هغه غذایي مواد ته انتقال سي او یا میرمن د دې منتنو غذایي مواد څخه استفاده وکړي، نو میرمن په زیات مشکلاتو اخته کوي چې عام ډول یې د ټیټانوس میکروبونه دي چې د حیواناتو په غایطه موادو کې خارجیږي او مختلفو مشکلات رامنځته کوي چې کېدلی سي میرمن ورباندې اخته سي. او یا چې کله ماشوم پیدا سي او مور یې واکسین نه وي کړی، دغه ماشوم یې هم ډېر و ټیټانوس ته مساعد دی تر څو په ټیټانوس اخته سي او په لنډ وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکړي. او که چیرې مور د ټیټانوس واکسین لګولی وي، نو هم ماشومانو کې د ټیټانوس واقعیت او احتمال راکمیږي. دا هم د حمل لپاره د آمادګي په برخه کې یو څو مهم موضوعات ول. خدای دې وکړي چې تاسې به ورڅخه استفاده وکړئ او د حمل اخیستلو په آمادګي کې یې عملي کړئ. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ او زموږ سره ملګرتیا پالئ او د مور او ماشوم ژوند ته خاص پاملرنه کوئ. نظر مو راسره شریک کړئ، فیسبوک پاڼه تعقیب او یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د خپل فیسبوک د لارې څخه زموږ ویډیو د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.